د جنرال سمیع سادات د وسلوال پاڅون پیغام او هغه ته د طالبانو سخت غبرګون او پیغور دا چې سمیع سادات څه ویلي او طالبانو ورته څه غبرګون وښود او څنګه یې پیغور ورکړ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ملا یعقوب اخوند او د طالبانو حکومت د مرکزي ویاند مرستیال انعام الله سمنګاني غبرګون د پخواني جنرال سمیع سادات وروستیو څرګندونو ته سمنګاني د مخکیني مات سوي نظام د یو تن جنرال سمیع سادات د څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې که دغه تقلبي جنرالانو وړتیا لرلی او د کار خلک وای نو هغه اردو به یې ساتلی وای چې د څه باندې 50 هیوادونو په مرسته د 100 میلیارډو ډالرو په لګښت یې ورته جوړه کړې وه او د سترو نړیوالو قدرتونو له لوري حمایه کېدل. همدارنګه د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم مخکې له مخکې خبرداری ورکړی چې هر ډول جنگي ډله به وځپي، هغوی ته به د تخریبي اعمالو اجازه ورنه کړي او د هغوی په وړاندې به سخت عملیات ترسره کړي. پخواني جنرال سمیع سادات 2 ورځې وړاندې د طالبانو خلاف د وسلوال پاڅون اعلان وکړ. د ټول څخه خواهش کوم چې روژه مبارکه په خیر تیره کوئ، خپل طاعت و عبادات ته رسیدګي وکئ. د اختر بعده بیا انشاءالله چې پر ټولو باندې غږ کوو او د هر چا هغه مسؤلیتونه او کارونه به سره معلوم کو. خدای کوله د الله تعالی په رضا سره به برته راوګرځېږو او خپل د وطن دپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مسلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو. په جمهوري نظام کې د افغانستان یو مشهور جنرال سمیع سادات چې د طالبانو خلاف یې څو خونړۍ جګړې رهبري کړي وې په یو غږیز پیغام کې له روژې وروسته د طالبانو پر ضد د وسلوالې مبارزې اعلان کړی. جنرال سمیع سادات چې ویل کېږي اوس په لویدیځ کې دی د خپل دغه اعلان دلیل دا ښودلی چې ګواکې طالبانو په ناسمو اقداماتو او پاکستان نه په اطاعت دې پریکړې ته مجبوره کړی دی. سمیع سادات په دې پیغام کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو ترڅنګ پر ټولو طالب ضدو سیاسي، مدني او نورو لورو هم غږ کړی چې ټول په خپله برخه کې د په ټکو د هیواد د ازادۍ مبارزې ته چمتو سي. نوموړي له مشخصو جزئیاتو پرته ویلي چې په دې اړه د دوی خپل منځي مشورې روانې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو خلاف د نورو جنگي جبهو د اعلان خبرونه هم خپاره سوي، خو اکثره دا اعلانونه د غیر پښتو طالب ضدو له لوري سوي. جنرال سمیع سادات ممکن لومړی مشهور طالب ضد قمندان وي چې ورته د جنگ اعلان کوي. له دې سره معلومه نه ده چې سمیع سادات او ناافشا سوي ملګري به تر کوم چتر لاندې د طالب خلاف د افغانستان د ازادۍ په نوم جنګیږي. د طالبانو مشرانو او ویاندویانو ان ډیرو عامو خلکو ردوله چې د طالبانو خلاف به وسلوال مقاومت رښتیا موجود نه وي، خو په وروستیو ورځو کې له یو شمېر سیمو د طالبانو خلاف د جګړې مستندې ویډیوګانې خپریږي او وژل سوي طالب جنګیالي پکښې لیدل کیږي. ډیر شنونکي باور لري چې افغانان په ټوله کې د جګړې خلاف دي، خو طالبان پرې د ملي ارزښتونو له مخالفت او د فردي حقونو او ازادیو له پارونکي نقص سره د جګړې انتخاب تحمیل کړی دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.